قوت د نجیب په وژنه کې اشتباه ودی که نه؟ د نجیب اشتباه نه ده. طالبان نجیب نه دی وژلی. نجیب بل چا دوی وسیله سول. دوی نه دی وسیله شوي. طالبانو نجیب نه دی وژلی. نجیب بل چا مړ که، د خپلو کسانو په ترو باندې راویسته او ځوړندې کالته نوم او پټکۍ صرف د طالب. ولې په هغه ورځ چې موږ ولاړو زه خپله شاهد یم ما لیدل طالبان چې خوشحالي یې کولی. هغه کسان چې هغه د آی اس آی خلک و هغه یې خوشحالي کوله. طالب ویډیو شته، ویډیو شته، ما هم کتلی دي. ما درته ژوندی مثال درکړه چې ملا برجان د طالبانو مشر و، د خط مسؤول و، ملا رباني، مولوي سیبستان الله، دا په چهاراسیا کې په یو ځای ناست و. تاسو په نظر نجیب څه ډول یو سړی و؟ ډاکټر نجیب په خپل سیاست کې په خپل دغه کې هغه په خپل ځای باندې ښه سړی و، لیکن که ډاکټر نجیب دومره پوهه درلودلی او دومره په سیاست کې مخکې وی، ولې دومره ملت په مقابل کې ورته درېده؟ له دومره قوت سره جنرال صاحب ویل چې هغه وخت کې هم تبلیغات کېده. دا څومره تبلیغات دي اوس د 100 کلنه اردو، 100 کلنه اردو، هغه پیاوړی اردو، هغه پیاوړی نظام، هغه پیاوړی جنرالان ده نه غوښتل وایي زما ورونه دي زه څوک ووژنم. دا په داسې وخت کې دا خبرې ده کولی چې ور خوبو وړی و. کله چې د ثور ده ویل زه قوت لرمه. نه قوت خو هسې خبرې ویاسې او دبدبې یې کولې. د جنګ جلال آباد جنګ یوه بیلګه ده. د جلال آباد جنګ موږ داسې بیلګه ده څنګه یې تېر نه ونیو؟ خوست یې څنګه تېر نه ونیو؟ بسته ولایت یې سقوط وکړ. ما ته پاکستان خپل اقرار کوي چې زموږ لوی اشتباه همدغه وه چې موږ قومانده په لاس کې ونیوله. پاکستان په دومره ضعیف قوت باندې چې تا سره شټینګر و، تا سره سکاټ و، تا سره لونا وه، ولې په هغه کې بیا د مجاهدینو سره نړیوالو کومک و. ګوره هغه وسایل چې د افغانستان له اردو سره د نجیب له حکومت سره هغه له پاکستان سره په هغه وخت کې نه و. له دې جنه چې تا مزایل شارټول پېښور د ویشته ما زه شاید یم چې ولې ده نه غوښتل چې جنګ وکړي؟ دا غلطه خبره څه نه غوښتل. کله چې اوبو ورخ ویوړ له هغې وروسته بیا ډاکټر نجیب دا خبره کړې. ګورئ مصیبت کم ځای کې رامنځته، یعنې ناکام سیاستمدار. ناکام سیاستمدار په کوم وخت کې مصیبت رامنځته سو؟ کله چې کمونیستانو فجایاوې شروع کړې، د ثور کودتا راغله، په هغه کې داسې اعمال ترسره کړه چې دوی به لیلن ته د خدای لقب ورکاوه. دې باندې څوک سترګې پټوي؟ لیلن ته یې سجدې